په نن ویډیو کې به یو داسې نیش درته وښیم که چېرې تاسو فیسبوک یا هم یوټیوب لپاره کوم نیش نه وي انتخاب کړی تاسو کولی شئ د دې لارې خپل فالوورز هم زیات کړئ او پیسې هم ورڅخه وګټئ. ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب ویډیو درسره لایک کړئ. نو په نن ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو موږ انګلیسي یا هم هندي فلمونه پښتو ته وژباړو. نو که چېرې تاسو انګلیسي یا هندي هم نه وي زده نو تاسو کولی شئ دغه فلمونه له انګلیسي یا هم هندي څخه پښتو ته وژباړئ. ویډیو شروع کېدو نه مخکې به یو څو یوټیوب چینلې زه تاسو ته وښیم چې په ډېر کم وخت کې دوی زیات سبسکرایبر په همدغه ویډیوګانو باندې ترلاسه کړي. لومړی چینل چې د یوکي مووي ایکسپلینر په نوم سره دی چې 100 ویډیوګانې اپلوډ کړي او 3000 سبسکرایب یې په یوټیوب کې ترلاسه کړي. یوټیوب د نورو پلیټفارمونو په پرتله سخت دی نو تاسو کولی شئ په فیسبوک کې هم ډېر لږ وخت کې زیات فالوورز ترلاسه کړئ. چې د آی موویز پښتو په نوم سره دی دغه 43 ویډیوګانې اپلوډ کړي او 2500 سبسکرایب یې ترلاسه کړي. دریم چینل چې د هالیوډ پښتو په نوم سره دی چې دغه 26 ویډیوګانې اپلوډ کړي او 13000 سبسکرایب یې ترلاسه کړي. بل چې د نصیر ایکسپلینز په نوم سره دی چې دغه 2 ویډیوګانې اپلوډ کړي او 500 سبسکرایب یې ترلاسه کړي. میسټر پښتو موویز په نوم سره چې د دغه 10 ویډیوګانې اپلوډ کړي او 1200 سبسکرایب یې ترلاسه کړي. نو تاسو هم کولی شئ په فیسبوک او یوټیوب کې په اسانۍ سره سبسکرایب یا هم فالوورز پکې ترلاسه کړئ. تاسو په یوټیوب باندې کلیک وکړئ. کله مو چې یوټیوب باندې کلیک وکړو نو سرچ باکس کې مووي ایکسپلاین ان هندي یا هم په انګلیسي که تاسو غواړئ چې انګلیسي فلمونه ترجمه کړئ یا بیا ورته ولیکئ مووي ایکسپلاین ان انګلیش. کله چې تاسو دغه ورته ولیکلو نو دغه یو فلم دی زه غواړم چې دغه له هندي ژبې څخه پښتو ته وژباړم یا هم له انګلیسي څخه پښتو ته وژباړم. نو د همدې لپاره موږ د دې فلم سکرپټ ته ضرورت لرو. نو تاسو به بیا په دې ځای باندې کلیک وکړئ سکرول شئ بیا شو ټرانسکرپشن باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې به تاسو ته د دې فلم مکمل سکرپټ هغه سکرپټ چې په دې فلم کې کومې خبرې کېږي همغه ټول وښیي. نو په دې ډول سره به تاسو دغه سکرپټ سکرین شاټ کړئ. کله مو چې دغه تر پایه پورې سکرین شاټ کړو نو تاسو باید دغه فلم ګیلرۍ ته هم در سره ډاونلوډ کړئ. نو بیا د شیر آیکن باندې کلیک وکړئ بیا په مور آیکن باندې کلیک وکړئ دلته په سنیپ ټیوب باندې کلیک وکړئ. که چېرې تاسو سنیپ ټیوب نه وي انسټال کړی نو له ګوګل څخه دغه در سره ډاونلوډ کړئ پلی سټور څخه یې که ډاونلوډ کړئ همغه کار نه کوي. نو کله مو چې دغه فلم ډاونلوډ کړو تاسو راشئ چټ جی پي ټي ته او په چټ جی پي ټي باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې تاسو بیا همغه عکس ورته انتخاب کړئ او ورته ولیکئ چې پښتو ته یې ترجمه کړئ یا هم ټرانسلیټ ټو پښتو دغه ورته ولیکئ. کله مو چې دغه ورته ولیکلو نو سینډ باندې کلیک وکړئ. نو دغه تاسو لیدلی شئ چې دغه یې مکمل درته ترجمه کړو. نو اوس په لومړی سیکنډ کې تاسو لیدلی اوس لومړی د فلم کوم فایل چې دی هغه یې په دې ډول سره کړی. نو د فلم په پای کې موږ ته یو انجلۍ ښودل کېږي چې نوم یې ایرس دی. اوس دریم سیکنډ چې دی په دی بیا په دې ډول سره فایل کړی. هغه ډېر خفه احساس کوي یوازې لږ وخت مخکې د هغې زوی مړ شو. د همدې امله هغه داسې احساس کوي. نو په همدې ترتیب سره تاسو ټول سکرپټ هغه عکسونه چې تاسو اخیستي دي هغه ټول دې ته اپلوډ کوئ. دغه یوازې ورځ کې 3 عکسونه تاسو ته ترجمه کوي. نو تاسو له ډېرو اکاونټونو څخه استفاده وکړئ. نو تاسو په دې پلس آیکن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو لوګ آوټ نه کلیک وکړئ. کله مو چې لوګ آوټ نه کلیک وکړو نو تاسو بل اکاونټ څخه ورته داخل شئ. نو همدې ترتیب سره چې تاسو څومره عکسونه اخیستي وي هماغومره اکاونټونه ورته جوړ کړئ. هره ورځ تاسو کولی شئ چې په یو اکاونټ باندې 3 عکسونه ترجمه کړئ. که چېرې تاسو 10 اکاونټونه ولرئ نو تاسو کولی شئ 13 عکسونه پرې ترجمه کړئ. نو کله چې تاسو دغه ترجمه کړه نو تاسو په نوټ پیډ کې ټول هغه ترجمه چې کومه تاسو سکرپټ تیار کړی همغه به ټول ریکارډر ته راشئ. نو ریکارډر کې به تاسو دلته ریکارډر شروع کړئ او بیا به نوټ پیډ ته داخل شئ. په نوټ پیډ کې به تاسو نو همغه سکرپټ تاسو ریکارډ کړئ. کله مو چې سکرپټ ریکارډ کړو نو تاسو کولی شئ چې دې ځای کې هم ایډیټ په خپل وایس کې وکړئ. هغه صحنې کومې چې اضافي وي هغه تاسو ورڅخه لرې کولی شئ یا هم که چېرې تاسو په وایس کې شور وي یا هم غواړئ چې خپل وایس مو پروفیشنل طریقې سره ایډیټ کړئ نو موږ ته کمنټ وکړئ. موږ به تاسو ته په دې باندې یوه ځانګړې ویډیو چمتو کړو چې څنګه موږ په پروفیشنل طریقې سره وایس ایډیټ کړو څنګه موږ خپل وایس څخه هغه شور مشور یا نویز ورک کړو او څنګه په وایس کې افیکټونو څخه استفاده وکړو. کله چې تاسو وایس هم ریکارډ کړو نو بیا به انشوټ ته راشئ. نو بیا تاسو همغه فلم ورته انتخاب کړئ کوم فلم چې تاسو غواړئ پښتو ته ترجمه کړئ. نو بیا به په دې فلم باندې کلیک وکړئ. بیا به په ویلیو باندې کلیک وکړئ او دغه فلم اواز به بند کړئ. بیا به راشئ فلټر باندې به کلیک وکړئ. بیا فلټر باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې تاسو یو
فلټر ورته بدل کړئ تر څو تاسو ته په فیسبوک یا هم یوټیوب کې کاپی رایټ پرې درنه کړي. نو ما ورته دغه فلټر انتخاب کړو، بیا اوکې باندې کلیک کوم، بیا اوکې باندې کلیک کوم. اوس دې ځای کې زه همغه وایس کوم وایس چې ما ریکارډ کړی همغه ورته امپورټ کوم. نو بیا اډیو باندې کلیک وکړئ، نو بیا میوزیک باندې کلیک وکړئ، بیا مای میوزیک باندې کلیک وکړئ. نو دې ځای کې به تاسو ته همغه اډیو وښیي کوم اډیو چې تاسو ورته ریکارډ کړی وي. نو زه همغه اډیو ورته رااخلم. نو تاسو به خپله اډیو له دې فلم سره میچ کړئ تر څو کوم ځای کې اډیو کټ کیږي همغه ځای کې اډیو کټ کړو، او کوم ځای کې فلم صحنه کټ کیږي همغه ځای کې فلم صحنه کټ کړو. نو کله چې تاسو دغه برابر کړو نو بیا په ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ، ایکسپورټ یې کړئ. نو ستاسو سره به ستاسو ویډیو په ګیلرۍ کې سیو شي. بیا تاسو کولی شئ فیسبوک ته هم اپلوډ کړئ او یوټیوب ته هم اپلوډ کړئ او منیټایزیشن پرې ترلاسه کړئ.